د افغان مهاجرینو واپس لیږلو پالیسۍ کې پاکستان د نرمۍ ښودلو اشاره ورکړې ده. په کابل کې د امیر خان متقي سره د پاکستاني سفیر ملاقات شوی دی. په دې ملاقات کې امیر خان متقي ویلي دي چې پاکستان دی د مهاجرینو واپس را لیږلو په معامله کې نرمي وښیي، ځکه چې د افغانستان حکومت دپاره دا ګرانه ده چې دلته یو دم په لکونو افغانان سیټل کړی شي. بل طرف ته پاکستان هم یقین دهاني ورکړې ده چې په دې معامله باندې به پاکستان نرمي ښیي او پاکستان تیار دی چې په دې معامله او نور مسایلو باندې خبرې اترې وشي. د دې وروستو دواړه ملکونه په دې باندې متفق شوي دي چې مذاکرات به شروع کیږي، د وفود په سطح باندې به تبادله خیال کیږي. هم په دې میاشت کې امکان دی چې د کابل نه پاکستان ته وفد دوره وکړي او د مهاجرینو سره تجارت او نور معاملو باندې خبرې اترې وشي. د دې فایده به هغه افغان مهاجرینو ته میلاویږي چې کوم په پاکستان کې مقیم دي او د هغوی ته ورکړی شوی ډیډلاین چې کوم ختم شوی دی په زور باندې هغه ویستلی کیږي، نو یقینا چې هغوی ته توقع ده چې وخت ورکړی شي، د هغوی د لیږلو په وخت کې توسیع وکړی شي، نو د دې فایده به افغان مهاجرینو ته میلاویږي. بل طرف ته افغانستان هم دا باور پاکستان ته ورکړلی چې کوم د پاکستان د شرګردۍ متعلق تحفظات دي، نو په هغې کې به هم افغان حکومت دا ښایي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي.